بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې ټیکا او پراختیا د ټولو ګاونډیو هیوادونو په ګټه ده. سید عباس عراقچي د افغانستان او روسیې د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو په ناسته کې په سیمه ییز اقتصادي او ترانزیتي بهیرونو کې د افغانستان پر یوځای کېدو ټینګار کوي. ښاغلی عراقچي همداشان زیاتوي چې سیمه ییز لانجې یوازې د رغنده خبرو اترو او د سیمې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تلپاتې همکارۍ له لارې هوارېدلی شي. د تهران په کوربتوب د افغانستان او روسیې ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو د غونډې ترسره کېدل. په دغه غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي په افغانستان کې ثبات او پراختیا د ټولو ګاونډیو هیوادونو او سیمې په ګټه بولي. د نوموړي په خبره ګاونډي هیوادونه چې له افغانستان سره تاریخي، فرهنګي، انساني او ژور اقتصادي اړیکې لري باید د همکاري بهیرونو په اسانه کولو کې بنسټیز رول پر غاړه ولري. جایگاه ژئواکونومیک افغانستان این کشور را در مرکز شبکه‌های ارتباطی آسیای مرکزی، غرب آسیا و جنوب آسیا قرار می‌دهد. از همین رو ثبات و توسعه افغانستان نه تنها یک ضرورت انسانی بلکه یک الزام راهبردی برای کل منطقه است. تجربه چند دهه گذشته به روشنی نشان داده است که امنیت، توسعه و رفاه در افغانستان مستقیما با منافع همه کشورهای همسایه گره خورده است. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ټینګار کوي چې سیمه ییز ننګونې باید یوازې د سیمې هیوادونو د رغنده خبرو اترو او دوامداره همکاري له لارې حل شي او د ورته ناستو ترسره کېدل د ترنګلتیاو کمیدو لپاره مناسب بستر او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د رغنده همکاریو پیاوړتیا رامنځته کوي. تحولات و چالش‌های منطقه‌ای تنها از مسیر گفتگوی سازنده، مشارکت فعال تمامی کشورها، رعایت کامل اصول احترام متقابل و بهره‌گیری از سازوکارهای بومی و همکاری‌های پایدار میان کشورهای منطقه قابل مدیریت و حل و فصل است. د ایران د ډیپلوماسي برخې رئیس د سیمې په اقتصادي، ترانزیتي او انرژي بهیرونو کې د افغانستان پر ورګډېدو هم ټینګار کوي او هغه د دغه هیواد په پرمختګ او وده کې مهم یادوي. ارتقاء شرایط در افغانستان می‌توانند آن را به حلقه اتصال آسیای مرکزی با آسیای جنوبی و غرب آسیا با آسیا پاسیفیک تبدیل کنند و بستری برای ترانزیت انرژی و تجارت منطقه باشد. په دغه غونډه کې د اسلامي امارت څخه استازي ګډون نه دی کړی. د اسلامي امارت چارواکو تل ویلي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې هیوادونو په ګټه دی او کابل له ټولو هیوادونو سره د متقابله درناوي پر بنسټ د مثبت اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی. د اسلامي امارت د دفاع وزیر وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد د حریم د ساتلو او د هیوادوالو د امنیت د دفاع لپاره چمتو دي. محمد یعقوب مجاهد په کندهار کې د یوې مدرسې د زده کوونکو د فراغت په غونډه کې همداشان د دیني او عصري علومو پر زده کړې ټینګار کوي. له دې سره مهاله د استخباراتو ریاست مرستیال وایي اسلامي امارت په سیمه کې د سولې او ټیکاو پلوي دی او د افغانستان د خلکو پر سر د جګړې د تپلو په صورت کې هغه ته به ځواب ورکړي. د هیواد له هوایي حریم څخه د ساتنې لپاره د امنیتي او دفاعي ځواکونو له چمتووالي د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد وایي اسلامي امارت د یو نظام په توګه چمتو دی څو د هیواد په ټولو برخو کې د هیوادوالو له ځان او مال څخه ساتنه وکړي. من حیث د یو نظام ټول ستاسې په خدمت کې یو. ځینې مو پر سرحداتو باندې د حریم او خاورې څخه ساتنه کوي، ځینې مو پر کورو او مدرسو، مکاتبو، پوهنتونونو، د تجارت پر مراکزو باندې، په بازارونو کې په پیره ولاړ دي او ستاسو د امنیت، ستاسو سر او د مال د حفاظت دپاره شپه او ورځ پر ځان یې کوي. د اسلامي امارت د دفاع وزیر دغه راز په کندهار کې د یوې مدرسې د زده کوونکو په فراغت غونډه کې له کورنۍ غواړي ترڅو خپل اولادونه د عصري او دیني علومو زده کړې ته وهڅوي. ځان بدخوابه کوي خو ستاسو د آرامښت دپاره خپلې هڅې او خپل کوششونه کوي. نو ستاسو څخه مو غوښتنه دا ده چې مکاتب درته جوړ دي، مدارس درته جوړ دي، تاسو یې حمایه وکړئ، تاسو یې تر شا ودرېږئ، خپل بچان بې تعلیمه مه پرېږدئ، که عصري وي که دیني، هر نوع علم چې وي هغه ور زده کړئ.
بل لور ته د استخباراتو عمومي رئیس هم په جلا مراسمو کې وایي کابل په سیمه کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی او که چیرې د افغانستان پر خلکو جګړه تحمیل شي ځپونکی ځواب به ورته ورکړي. موږ سیمه ییز امنیت او ثبات ته اسلامي شریعت د لارښوونو او خپل ملک د مصالحو په رڼا کې ژمن یو. موږ جنگ نه غواړو، ولې که جنگ په موږ تحمیل شه د خپل اسلامي شرعي نظام او خپل اسلامي خاورې د دفاع په لاره کې به داسې وړتیاوې وښایو چې اوسنۍ موجودې ټولې محاسبې به ناسمې ثابتې کړي او جنگ غوښتونکي به په خپل ژوند کې له تر ټولو سختې پښیماني او ندامت سره مخ شي. تر دې مخکې هم د اسلامي امارت چارواکو ویلي چې له ټولو هیوادونو سره د اسلامي اصولو او متقابله درناوي پر بنسټ د مثبت اړیکو غوښتونکی دی او له دوی هم تمه لري ورته تګلارې سره له افغانستان سره تعامل ته راوړاندې شي. د عامه روغتیا وزارت د نري رنځ ناروغۍ د درملنې او مخنیوي لپاره له هڅو خبر ورکوي. نور جلال جلالی د روغتیا نړیوال سازمان له مشر سره په لیدنه کې د روغتیايي نظام د پیاوړتیا، د ناروغیو د مخنیوي او د روغتیايي برنامو په پرمختګ کې د نړیوالو بنسټونو همکاري مهم بولي. له بلې خوا په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر په هیواد کې د سل ناروغۍ سره د مبارزې لپاره د همکارۍ له دوام څخه ډاډ سپاري. د نري رنځ یا توبرکلوز ناروغانو لپاره د معیاري خدماتونو وړاندې کېدو په اړه په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان له رئیس سره د عامه روغتیا وزیر خبرې اترې. د عامه روغتیا وزارت اعلان وکړ چې په دې لیدنه کې دواړو لورو د روغتیايي مرکزونو د رامنځته کېدو، د بودیجې ډیرښت، د خدماتونو او امکاناتو لا ډېرې پیاوړتیا او په نري رنځ د اخته ناروغانو پر وخت درملنې ټینګار کړی دی. نور جلال جلالی د توبرکلوز ناروغۍ سره مبارزې لپاره د نړیوالو بنسټونو همکارۍ مهمه یاده کړې ده. روغتیا وزیر ښاغلی مولوي نور جلال جلالي د روغتیا نړیوال سازمان له مشر او مل پلاوي څخه د دوامدارو همکاریو له کبله مننه وکړه او ویل چې د نري رنځ ناروغۍ مخنیوي او درملنه د عامه روغتیا وزارت له لومړیتوبونو څخه ده. ویل چې موږ هڅه کوو د نړیوالو همکارو بنسټونو په ملاتړ د هیواد ټولو اوسیدونکو ته معیاري روغتي خدمات ورسوو. ښاغلی وزیر د خپلو خبرو په جریان کې زیاته کړه چې د روغتیا نړیوال سازمان همکاري د روغتي نظام د پیاوړتیا، همدارنګه د ناروغیو د کنټرول او د عامه روغتیا پروګرامونو د ښه والي لپاره خورا مهمه ده. بل لور ته په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان رئیس د عامه روغتیا وزارت سره د دغه بنسټ د همکاریو له دوامه ډاډ ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر او د توبرکلوز برخې نړیوالو مسؤلینو هم د خپلو دوامداره همکاریو ته په اشاره وویل چې د نري رنځ د ناروغۍ سره د مبارزې لپاره موږ هڅه کوو چې په دوامدار شکل سره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سره همکاري وکړو او په دغه برخه کې لا زیاتې خپلې هڅې زیاتې کړو. یو شمیر روغتیا پالان هم د هیواد له خصوصي سکتور سره د روغتیا نړیوال سازمان همکاری مهمه او اغیزناکه یادوي. همکاری سازمان صحی جهان نه تنها در کنترل و درمان بیماری سل یا توبرکلوز حیاتی است، بلکه نقش کلیدی در بازسازی رشد و پایداری نظام صحی افغانستان دارد. این همکاری ما میتوانیم که میتواند باعث کاهش مرگ میر و افزایش کیفیت زندگی مردم و تقویت ظرفیت ملی در بخش صحت باشد. قطعاً که این نشست خالی از همکاری نیست و انشالله که همکاری این سازمان در بخش بیماری توبرکلوز قطعاً که راهگشای خوبی است برای کل مردم افغانستان و همچنین میتونه راهگشایی باشه برای آینده که این مریضی در افغانستان، مریضی توبرکلوز، کنترل شود و سرایت نکنه و کل مریضان انشالله درمان شي. ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرونو پر بنسټ په 2024 زیږدیز کال کې څه باندې 50,000 تنه په افغانستان کې په نري رنځ اخته شوي وو. بیا هم ښه راغلاست. د برېښنا شرکت د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د لمریز برېښنا د پروژې د چارو له 9.9% بشپړېدو خبر ورکوي. د دې شرکت چارواکي وایي دا پروژه به شاوخوا 22 میګاواټه برېښنا تولید کړي چې له عمومي شرکت سره د هغه له نښلېدو سره به د دې شرکت ډېره برخه برېښنا برابره شي. د برېښنا شرکت اعلان وکړ چې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د څه باندې 22 میګاواټه لمریزې برېښنا د تولید پروژې چارې 9.9% بشپړې شوې دي. د دغه شرکت مسؤلین وایي له دغه پروژې څخه په ګټنې سره به د مشترکینو د برېښنا د کمښت د پام وړ برخه تامین شي. اولین پروژې
این برنامه پروژه 22.75 مگاوات آفتابی ولسوالی سروبی است که اولین و بزرگترین پروژه آفتابی است که در افغانستان عنقریب به بهره برداری سپرده می شود. د دغه شرکت مسئولین ټینګار کوي دغه پروژه چې د خصوصي برخې له پانګونې سره په وروستۍ برخه کې ده د صنعتي سوداګریزې او استوګنیزې برخو اړتیاو تامین کې به مهم رول ولري. برشنا شرکت در روزهای آینده به شبکه ملی پروژه را وصل خواهد ساخت و به بهره برداری خواهد سپرد. البته از برق این پروژه مشتریای صنعتی ما، رهایشی ما، تجارتی ما و تمام کاتگوری مشتریایی که ما در سیستم داریم از این برق مستفید خواهد شد. ورته وخت کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان د انرژۍ د تولید برخه کې پانګونه د تولیدي فابریکو د فعالیتونو او د هیواد د اقتصاد په وده کې مهمه یادوي. افغانستان خوشبختانه از منابع خیلی زیاد در اختیار دارد تا اگر در این قسمت سرمایه گذاری صورت بگیره و از منابع داخلی انرژی تولید شود بدون شک این میتونه رشد اقتصادی را به بار بیاره، فرصت‌های بیشتر کاری را به میان بیاره و همچنان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را خم بخوره. چنانچه افغانستان پر از منابع تولید انرژی است، بنابراین سرمایه‌گذاری روی تولید انرژی در افغانستان از یک جهت سبب میشه تا از وابستگی افغانستان به واردات انرژی جلوگیری بکنه. در کنار از این هم سبب میشه تا بیشتر سایر بخش‌های سرمایه‌گذاری در کشور تحریک شود و به این شکل سبب رشد اقتصاد ملی در افغانستان و افزایش اشتغالزایی در کشور خواهد شد. د برېښنا شرکت دغه راز اعلان کړی چې د برېښنا انرژۍ د تولید برخه کې پانګونې لپاره د کورنیو او بهرنیو پانګوالو په هڅولو سره دمګړۍ په دغه برخه کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لسګونه پروژې تر کار لاندې دي. په مزار شریف ښار کې د مایع ګاز او نفتي توکو د نرخلیک بازار پرانیستل شو. دا بازار مخکې دی په حیرتان ښارګوټ کې فعالیت درلود او په دې وروستیو کې د سون توکو په بیه کې د بدلونونو د مخنیوي او مدیریت لپاره د مزار شریف ښار مرکز ته انتقال شوی دی. یو شمیر سوداګر په دې اند دي چې د دې بازار انتقال په وخت سره به د اړتیا وړ سون توکو د برابرېدو او د اسانتیاو د رامنځته کېدو لامل وګرځي. د مزار شریف ښار مرکز ته له حیرتانو څخه د تیلو او غازو د بازار لیږد. دغه بازار تازه د ښار مرکز ته را انتقال شوی دی او موخه یې د سون توکو په بیه کې د بدلونونو غوره مدیریت ویل کیږي. سوداګر وایي تر دې وړاندې هره ورځ د تیلو او غازو د بیو په ټاکلو کې د ګډون لپاره د کابو 100 کیلومتره لارې په واټن وهلو اړ و او تر دې وروسته کولی شي په وخت سره د بیو په ټاکلو کې ګډون وکړي. بازاری که فعلا در مزار شریف تشکیل شده یک خوبی بسیار پوینت های مثبتی که داره همین است که تمام تجار صاحبایی که در زون شمال دارن بسیار دسترسی خوب در مزار شریف در بازار میتونن داشته باشن. از لحاظ ازی که یگان از متشبثین ما نمیخواستن برن در جاهای دور یا دسترسی در بازار نداشتن، سهولت های زیاد برشون پیدا شد. ډیر ښکار وسو ټول کولای شي ځل ترسګي ورته وکړي، سرمایه‌ګذاري وکړي. حیرتانو کې مشکلات ډیر ول. زیاتره تجاران هغه ته نس وکړي په هفته کې یو ورځ دوه ورځې وکړو نو دلته هر ورځ کوم ورځ بازار ټول رسیدګي کولای شي. ورته وخت کې د هیواد د سوداګرۍ او پانګونې خونې عمومي رئیس چې دغه بازار په پرانیست غونډه کې ګډون کړی دغه بازار د نوې ودانۍ د بنسټ ډبرای کېښوده. د مسؤلینو په خبره ټاکل شوې ده دغه ودانۍ تر راتلونکي 2 کلونو پورې د 15 میلیون ډالرو په پانګونې سره جوړه شي. امارات اسلامی برای تاجر بسیار امکانات برابر کرده و برای تاجر بسیار شرایط مساعی ساخته و قابل حرمت است و از معاونت محترم اقتصادی تا ولایت ها و همه جایی که ما میریم تاجر برش تمام چیز فراهم شده. 466 تاجر در اینجا سهم حضور دارن. این مارکت 15 میلیون دلار سرمایه گذاری میشه. خب روزانه در اونجا تاجر صاحبا رفت آمدشان کمی مشکل بود. 80 کیلومتر راه میرفت از مزار شریف پس می آمد. بر تاجر بسیار خوب شده. د شمال د نفت او غازو سوداګرو ټولنه وایي دغه بازار پرانیسته به د سون توکو د کیفیت څخه د څارنې او د نرخ په ټاکلو کې له څو اړخیزتوب څخه د مخنیوي لپاره اغیزناک وي. دا و د دې مهال خبري ټولګه په پای کې هم د سبا حوالات واورئ. په الله مو سپارمه ښه شپه ولرئ.